د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي که په هیواد کې د مخدره موادو د پیر او پلور مخه ونه نیول شي په افغانستان کې د متادینو ستونزه حل کیدای نشي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روږدو کسانو د 1500 بستریز مرکز څخه لیدنه کوله ټینګار وکړ چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې د مخدره موادو د خرڅونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. هغه وایي چې په دې برخه کې تر اوسه سم کارونه نه دي شوي او له دې امله روږدو کسانو د مخدره موادو د استعمال جرأت پیدا کړی دی. گفتن اونایی که میفروشن مواد مخدره جلو از او گرفتن نمیشن. ما که مشکل داریم یا همسال ما که مشکل دارن وقتی که در پشت خانه مایی برسن طبعا تشویق میشیم که بریم و باز استفاده کنیم. مهم است به وزارت داخله وظیفه خود دادیم که در این قسمت جدی اقدام کنند تا بال توجه زیاد صورت نگیرد. دا په داسې حال کې ده چې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وروستی راپور ښیي چې دوی په 2015 کال کې د نشهیي توکو 600 کاروباریان نیولي چې د تیر کال په پرتله 22% ډیروالی ښیي. د کابل په ختیځ کې د روږدو کسانو لپاره 1500 بستریز دا روغتون د جمهور رئیس په حکم څه کم یوه میاشت مخکې پرانیستل شو چې له دې وړاندې د فینکس په نوم د بهرنیو ځواکونو اډه وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په دې مرکز کې تر اوسه 700 کسان جذب کړي او د 800 نورو د جذب وړتیا لري. دغه مرکز ته راغلي روږدي ډیر کسان هم په آزاد بازار کې په اسانه توګه د مخدره موادو پیدا کېدل د دوی د عمل د دوام لامل بولي. وایي چې باید حکومت ور د مخه تدابیر ډیر کړي. د وکیل احمد په نوم له هرات راغلی یو روږدی ما ساقیای اونده دی وایي موږ په هرات کې داسې معتادین لرو چې زه هم په صفونو کې وم د هر شنبې په سهار بتلو او یو اندازه مخدره توکي چې زموږ برخه به کېدله موږ به اخیستل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمي وایي چې وزارت یې د روږدو ډیرو کسانو له شمیره په اندېښنه کې دی خو دوی په دې اړه نوي هڅې پیل کړي دي. اغلې عظیمي وایي چې په دې اړه د څو وزارتونو سره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د روږدو کسانو لپاره 2 نور مرکزونه جوړوي. دو کمپلکس هم در عنقریب در حال تکمیل هستیم. در یکی در ولایت هلمند که کارش 98% از سوی وزارت ما تکمیل شده. انشالله تسلیم وزارت محترم سعدامه به خاطر هم تو یک مرکز آماده شده و یک کمپ دیگه هم کمپلکس در ولایت ننگرهار است که کار از او تقریبا در حدود 60% بالاتر تکمیل شده. په دې اړه د نویو اقداماتو څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 132 ولسوالیو کې د کوکنارو کرکیله کېږي. د نشهیي توکو په اړه وروستی راپور ښیي چې افغانستان د شاوخوا 40,000 روږدو کسانو د درملنې وړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد د 3 میلیونه وګړو په بدن کې د مخدره توکو استعمال مثبت ارزول شوی دی.